دا هم د موټر په سر کې ځوانان ناست موټر یې بار کړی دی. نو هر ښار توپخانه یا ټک ټک بازار د هر ښار د ډېرو پخواني مارکېټو څخه بازار سیل راسره وکړئ ویې وینئ. هلته چې بیا دې مخامخ وینئ درې زړې او موږ بس روان یو مخامخ. نو دا لار شاه بازار ته تللې ده، یاک بازار دی. نو پارک بازار کې بیا چې دی عموما دغه لاس کې بس 4 رقم تخم و زه به ولاګ جوړوم، دی به موټر چلوي، نو بیا دونه فرق نه راکوي. او ډاکټر صاحب مخامخ به چیرې ووځي؟ دلته زراعتي دواوې خرڅېږي وینې. هغه والي مارکېټ چې دی دلته یې وارې ورځو. دا ښار عمومي جاده ده او دغه یو دکان ته رالوه. وینو یا دا ګروپ چې دی په ډاکټر صاحب دا پنچرمیني د رقم شان دی. څنګه ښایسته ښایسته دا دی د ملا نقیب اخوند چوک ته نور را رسېدلی یم. دغه ملګري یې کور ودان فرنیچر و المارۍ والا. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. زه یم ثناء الله خان او تاسو ګورئ افغان بلاګ یوټیوب چینل او راسره هم دی ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب محترم ښه یې په خیر یې؟ شپې ورځې په خیر دي؟ 19 تاریخ دی د اکتوبر 2024. نو زما مې یو څه کار په بازار کې، هغه مې هم خلاص کړئ. نو ډاکټر صاحب مې هم راوایستی د روغتونه څخه. نو ډاکټر صاحب ته مې ویل مالته راځه یو ولاګ هم دا دوستانو ته جوړ کړو، شاوخوا به دوی دا کندهار ښار وویني او نو روان یو خیره سره د کور پر طرف. تاسو ته به ولاګ هم جوړ کړو او ما او ډاکټر صاحب به کور ته هم ځان ورسوو. نو تاسو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ. کندهار ښار توپخانه یا ټک ټک بازار. نو فکر کوم دا به د توپخانې حصه خو ده، نو ټک ټک بازار هم ورته وایي. او دې خوا ته وینې پخوانۍ رخشه ولاړه ده، یو رسم هم پر شنتی دی، یا بیا پر سر باندې سمبوسې رااخیستې وي. نو ټکاری به اورئ، په دې خاطر ټک ټک بازار ورته وایي. ژمی را روان دی، نو دوی بس دغه ډېرې جوړې بخاري د ټک ټک بازار سیل را سره وکړئ ویې وینئ. که د چا ټک ټک بازار فرمایش نو دا دی را سره ویې ګورئ. بس زه یم ډاکټر صاحب دی په طبیعت روان یم او تاسو دپاره ولاګ جوړوو. دا ټک ټک بازار چې دی توپخانه، دلته بیا ښه کیک کلچې هم پیدا کېږي وینې. مثلا لکه دلته دغه حاجي صاحب لږ تېر شي دا ځای کې وینې دا کلچې و دا شیان دي. او دا خو نو یو د ډېرو پخوانیو بازارو څخه دی. تقریبا فکر کوم د احمدشاه بابا د وخت دوکانونه به دا کې پکښې نړېدلي به نه وي. او هلته چې بیا دې مخامخ وینې درې زړې موږ خو نو دریا ورته وایو او ځینې خلک بیا چمبه ورته وایي. ارګ بازار ته تقریبا بیرته راورسېدو. ډاکټر صاحب هم نن داسې خطرناکه موټر چلوي. دا یو ځای زما توجه بلې خواته واوښته. زه در پوه شوم په موټر کې به توجه بلې خواته در سره نه اړی، زنګ بند دی په دغه کې. دا د یاک بازار دی. نو پارک بازار کې بیا چې دی عموما کرتاسي او کتابخانې دي وینې، دا بستې و کتابچې و دا شان به وینې. یا یو د کندهار ښار د ډېرو پخواني مارکېټو څخه دی. دا به وینې پخواني مارکېټونه دي. دا د تېر د طالبانو د تحریک د تېر طالبانو د وختو مارکېټونه دي، بیخي پخواني دي. د کندهار تقریبا د پخوانیو مارکېټو څخه دي
او موږ بس روان یو مخامخ خو نو دا لار شاه بازار ته تللې ده او داسې موږ ته چپه کاټېږو ډاکټر صاحب چپه کاټېږو د حبوباتو پر کوڅه باندې ځو حبوبات به نو ډاکټر صاحب دا غلې و دانې ته وایه او دا په مکتب کې موږ دا لغات زده کړی وو وینې دا ټول هغه حبوبات دا هغه لاس کې بس چې هر رقم تخم و شان وغواړي پیدا کېږي او پاته سو د دې وروسته بیا پنبه شروع کېږي د پنبهو دوکانونه دي او د هغه وروسته بیا پسې شروع کېږي نو بالا مختلف قسمه دوکانونه دلته دي دا دې ګوره اوس د پنبهو دا شروع سوه دا لارې که څه هم یو څه تنګې دي زور غواړي خو بیا هم ډریوري د ډاکټر صاحب په لاس کې ده زه به ولاګ جوړوم دی به موټر چلوي نو بیا دونه فرق نه راکوي کور ودان ډاکټر صاحب غلا ډېره نو د ډاکټر صاحب زیری څه وخت به راکوې زیری به در باندې وکړم داسې 14 ورځې به نو بس د ډاکټر صاحب د خوا یو زیری لرو نو موږ هم ورته په تمه یو تاسو هم په تمه اوسئ کیدای شي زما د خوا هم یو زیری سي ډاکټر صاحب کې زما د خوا به هم یو زیری شي د ډاکټر صاحب د خوا به هم یو زیری شي په یوه هفته کې دننه دواړه اوسي دواړه کار ډېر سره لرې ونه اوسي حاجي صاحب سره نه لاندې یو څه پام کوه اوس بل زیری وای جوړ نه اوس بل نه وای زیری جوړ نه کړې بیا مو غم د زیري ساتي وامین کې دا د وینې رس رقم پوړنې زړېږي دلته بیا دغه خرڅېږي اتینې چې ورته وایي په اصطلاح هغه هم دلته ډېر شته او ډاکټر صاحب مخامخ به چیرې ووځې نوی کراچي مساله فروشي مخامخ به ووځې جادې او دلته چې بیا دي د دې ځای تشریحات بیا داسې دي دلته زراعتي دواوې خرڅېږي وینې هغه خوشکیار د زراعتي دواو یو غټ مارکېټ هم دلې دی نو بس دغه د کندهار ښار دی مهم مرکزونه یې دي مهم بازارونه یې دي او دا هم د موټر په سر کې ځوانان ناست موټر یې بار کړی دی نو کیدای شي ولسوالۍ ته به ځي که دغسې نه ده ډاکټر صاحب تر مخ ته څه ور ووځه او مخامخ چې دی د حضرتجي بابا چوک دی نوی هم جوړ سوی دی او ما ورته ډاکټر صاحب ګرځو ستا لاسته ته د ګرځې او د ذکرا بله ورځ را سره وه او دغه شان یې ولیدل داسې نارې یې ورته ولې خو متاسفانه ما هم نه ور رانیوی چې دا ور رانیسمه کور یې دستي خرابوي یا ځینې لاسې دا خو بیا په هوا کېږي ذکرا نو اوس داسې سوله د څو ورځو مسلسل راوتو سره چې راوځم حتمن راته وایي ما بیا که مې نه بیا خو مشکل دا دی چې زه ورسره بیریږم هلته زه یوازې یم او ولاګ کوم موټر هم چلوم نو بیا مې دې ته اکثره وخت توجه نه وي او دا بیلټ تړل خو نو د دې دپاره ځکه چې زه یې ور وتړم په غاړه کې یې بندېږي ځینې په عذاب وي نو بیلټ مې هم نه وي ور تړلی تاسو ډېر دوستان بس دا غوښتنه کوئ یا دا شکایت لري چې دې ته بیلټ ور وتړه خو نه کېږي نو انشاءالله د چایلډ سیټ واده یو چا راسره کړې ده زموږ ستاسو ملګري نو که راوړئ د خیره بیا به هغه به زده کوو ذکرا به م راباسو او ولاګونه به کوو نو بیا ما تاسو ته وویل چې ما ذکرا داسې ده چې ټینګار نه کوي چې حتمن درسره ځم چې ورته وایم سیاه نو بالا پاتېږي نو بس ولاګ را سره تعقیب کوي سوکا ځو د کور پر طرف یا د عینو مینې پر طرف دا د کندهار ښار په دا ښاروالۍ مارکېټ چې دی دلته یې وارې ورځو زما او د ډاکټر صاحب لږ څه کار دی نو هغه د ډاکټر صاحب د زیري چې مې درته وویل دا کار هم د ډاکټر صاحب په زیري پورې مربوط دی نو زیری به زه هم تر هغه ځای په هغه ورځ به مو یو دم سرپرایز کړم یا تعجب به مو کړم د خیره تر هغو نه درته وایم مخته درځه ډاکټر صاحب د دا سپین موټر مخته یې ودروه دا دي د انارو اوبه هم بیخي ډېرې سوي دي ډاکټر صاحب نن به د انارو اوبه نه راباندې وڅښې د ګني سره یو ځای میکس د انارو اوبه به راباندې وڅښې نن دا دی دا ښار عمومي جاده ده او دلته یو نجاري ده دې نجاري ته ورځمه لږ به تاسو هم پوه سوي یاست کیدای شي نو دغه یو دوکان ته رالوه
په خیر څنګه یې ښه په خیر یې ښه هغه مخامخ هنداره کې ځه یم ګور نو دا شان دی المارۍ څونه خوندور المارۍ ده ماشاءالله دا خو نو صوفي دی ګروپ به وینو یا دا ګروپ چې دی په ډاکټر صاحب پسې مربوط دی ډاکټر صاحب ته یې وګوره او بل پاتې سو دا حاجي نظیر استاد دی ښه په کندهار کې کوم چیرې المارۍ جوړوله څنګه یې اول پلا پوښتنه درڅه وکړم په خیر یې کوم المارۍ دا رقم سینګار میز جوړوئ نو اډر یې په دا اړه لري ډیزاین او نقشه او جوړېدل یې په ذبیح الله استاذ اړه لري او سره یې همکار دغه دی لږ خوشک دی خو پروا نه کوي نو زما او د ډاکټر صاحب کار یو څه اوږد سو او ډاکټر صاحب خبرې بیخي ډېر څه و کور یې ودان یو دانه د ګني جوز یې هم راباندې وخوړی د ګني اوبه یې راباندې وڅښلې دا مې کالي د خیاطه راخیستي دي زما کالي دي وینې اوس بیا نه در ښکاروم بیا در ښکارومه نو د خیر فقط یو نوي خبر ته اماده اوسئ موټر مې وینئ څونه خیرن ده داسې ورته وګورئ ماشاءالله کندهار ښار عمومي جاده د خوجک بابا ساحه ده دا د ماجي صاحب هم کور ته سودا کړې ده مازدیګری دی د جمعې شپه ده ښه او د جمعې په شپه نو بیا چې اوس عینو مینې ته ځې ډېر رش وي ډاکټر صاحب دا حاجي صاحب ښه او دا مبلین دی په دې غوږ د سودا یې کړې ده ټکټر ته یې څونه شیان ور اچولي دي وینې ټکټر یې څونه بد بار کړی دا به د زوم کوی د خامخ یا سرایت یو شی رانیولي باندې نو بیا غوښې دي میوې دي په دا څنګ کې پروړ دی دا څنګ ته بیا پسترکاري ده دې خواته بیا انار پراته دي هغه خواته بیا پنچرمیني ده رقم شان دی څنګه ښایسته ښایسته ترکاریانې پرتې دي بیخي عوام یې ورته وسو دونه ښایسته ترکاري وه تا ویل حاجي صاحب سودا کړې ده کور ته روان هغه مبلین رانیستی دوکان ته ځي حاجي صاحب مبلین رانیولي دي وبخښه ما سل کور ته یو شی رانیولي دي دا دی پیاز دی نو بس دا کندهار ښار دی تاسو یې راسره وګورئ او خوند ځینې واخلئ دا دی د ملانکي باخوند چوک ته نور رارسېدلی یم سازګار رخشم تر رامخته سو کوچنی ټیر هم پسې شنتی دی او انتن یې هم پسې شنلولی دی نن اراده وه چې دلته هغه د دغه اوبه چې دي د ګني اوبه هغه دلته رانیسم ډاکټر صاحب ته په تا یې وڅښم خو هغه داسې و بس دغه ملګري یې کور ودانه فرنیچر و المارۍ والا نصیب یې جلا او هغه راخیستې وې کنې زما دلته اراده وه نو ومو څښلې هلته م په نصیب سوې وې د هغه سره ښه خوند یې هم وکیاوه اوس چې موږ هم ستړي وو هم تږي وو ته به رښتیا هم ستړی وې زه بیا دونه نه وم ستړی نن دا نو دا سړک بیا تللی دی د سپین بولدک خواته دا سړک تللی دی سپین بولدک خواته دا زرنج هېڅ ما نه پرېږدي ډاکټر صاحب دا د سپین بولدک خواته تللی دا نو بس عمومي سړک دی د کابل د کندهار سړک د کندهار چې وځې بس پر دې سړک باندې بس سیده ځې دغه د کابل سړک هم دی نو بس موږ د خیر سره تقریبا رارسېدلي عینو مینې ته زما او د ډاکټر صاحب د نن ورځې یو ولاګ د کندهار په ښار کې
خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی خوند مو ورباندې اخیستی نو تر بیا چې د یو نورو ولاګو کې ستاسو خدمت ته حاضرېږم ښه وخت ولرئ د الله په امان ښې چارې بای بای